بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم ورونو خويندو زمنګ نننی درس په ریاض الصالحین کې دویم باب توبه یعنی توبې په باره کې احادیث آیتونه او احادیث لنډ مختصرا د توبې د ایستلو شرطونه چې علما ذکر کړي هغه اخلو. امام نووي خاصه په ریاض الصالحین کې او یو آیتونه پکې ډیر دي او یو حدیث په دې کې اخلو. توبه په هر مسلمان باندې د هر ګناه نه دا واجب او لازم ده چې ګناه د انسان نه وشي د هغې نه توبه وباسي او هر انسان خطا کیږي خو دستي باید د هغې نه توبه وباسي او د توبې دپاره علماو شرطونه ذکر کړي د حدیثو په رڼا کې او د قرآن په رڼا او د حدیثو او د قرآن په رڼا کې دغه شرطونه هغوی راخستي. کله چې حقوق د حقونه د الله او د الله د بندگانو په منځ کې فرضاً چانه منځ قضا شوی، روژه یې خوړلې ده، زکات یې نه دی ورکړی، حج یې نه دی کړی، دا د الله حقوق دي. نو دې دپاره علما درې شرطونه ذکر کوي. یو حقوق چې دي هغه د بندگانو په منځ کې دي، هغې دپاره یو شرط بل زیاتی. اول د کم حقوق چې د الله او د الله د بندگانو په منځ کې دي چې هغه درې شرطونه. اول شرط دا دی چې ان یقلع عن المعصیت، دستی دی هغه کومه ګناه چې کوي دستی دی هغه پرېږدي فورا. که څوک توبه وباسي نو داسې نه وایي چې زه دا کار نن کومه توبه اوس وباسم سبا به یې وکړم بل ورځ به یې پرېږدم، دستی دی هغه کار پرېږدي. یو دویم شرط دا دی چې هغه کوم ګناه چې کړي د هغې باندې صحیح پښیمانتیا وښیي چې دا مانه بد شوي دي، سهو رانه شوې ده د الله په حق کې او ډېر پښیمانه په هغې خپل کار باندې چې هغه دې نه شوی دی. دریم شرط دا دی چې کلکه اراده وکړي، پخه اراده وکړي، واده وکړي د خپل نفس سره او د الله سره چې زه به دې کار ته بیا قطعي نه راګرځم. دغه هر شی کوم ګناه که هغه وړه وي که غټه ګناه، خو دا کلک عزم وکړي چې یا الله ته ماته د دې عفو وکړي، زه به بیا دې ته نه راګرځم. دغه درې شرطونه چې کله د الله او د بنده په منځ کې کوم حقونه دي. څلورم شرط چې هغه د یو کس دی د چا مال خوړلی دی یا د چا غیبت کړی یا چا نه پیسې والی دی، دوکه چاته ورکړې ده یا فریب کړی دی یا قتل کړی دی، نو دې دپاره علما دا وایي چې هغه دی باید ورشي او د هغې عفو دې ته وغواړي او یا دې ځان دې ته تیار کړي چې هغه قتلي دې ته دې ځان تیار کړي چې زه ورته وایي چې زه دې ته تیار یم چې ما نه تاسې بدله واخلئ، قصاص واخلئ، ما نه دا جرم شوی دی. او یا چا تهمت لګولې په یو پاکه لمنه ښځه باندې یو سړي باندې، هغې ته دا تیار شي چې حد جاري کېږي هلته دا ما باندې جاري کوي. یا د چا ځمکه لاندې کړي توبه وباسي، داسې نه چې وایي چې بس توبه ده او الله ته مې توبه ده او پردۍ ځمکه ته خوري هلته او هلته یې لاندې کړي، پردۍ ځمکه باید ورکړي ورته، پیسې چا خوړلي هغه باید ورکړي ورته. او حتی علما دا وایي چې چا غیبت کړي د هغې نه دا توبه وباسي نو که هغه که ژوندی هغې نه د عفو وغواړي یا د په هغه مجلسونو کې چې دوی غیبت کړي هلته صفت وکړي یا دا چې په غیاب کې هغې کې ورته دعا وکړي، نو دا د حقوق د بندگانو باید هغه ورته وسپارل شي. دا د علماو خبره ده او دا د حدیثو او د قرآن په رڼا کې دا خبره کړې ده چې دا حقونه باید هغوی ته وروسپارل شي. دا د توبې شرطونه. الله تعالی وایي موږ او تاسو ته امر کوي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وتوبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. یا تاسې توبه وباسئ الله تعالی ته، پښیمانه شئ الله تعالی ته، زاري وکړئ الله تعالی ته، ټول تاسې هر څوک چې هستئ ټول تاسې یا ایها المؤمنون یا مؤمنانو څوک چې مؤمني هغه الله ته توبه وباسي لعلکم کیدای شي تاسې تفلحون تاسې ته کامیاب شي په دنیا او آخرت کې کامیابي به ستاسې. بل آیت کې الله تعالی فرمایي چې استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، تاسې د الله نه مغفرت وغواړئ د خپل رب نه تاسې ثم توبوا الیه او هغې ته تاسې د ګناهونو توبه وباسئ. کوم ګناهونه چې تاسې کوئ فورا هغې نه توبه. بل حدیث کې راځي چې تاسې چې بدي کېږي دستي ورپسې ښه کار کوئ فتمححها او کما قال صلی الله علیه وسلم دا ښه کار چې دی دا نیکي چې ده دا بدي د منځه وړي خو چې د حقوق الله پورې تړلي او که حقوق العباد پورې تړلي موږ ویلې چې دستي نیکي وکړه او سړي ته ورشه او حق ور وسپاره او د هغې نه بخښنه وغواړه. د ابو هريره رضی الله عنه روایت هغه فرمایي چې قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول چې ویلي والله
قسم خوري رسول صلی الله علیه وسلم قسم خوري چې ابو هريره رضی الله عنه وایي چې رسول الله سلام قسم خوري چې انی لاستغفر الله زه الله تعالی ته توبه وباسم بخنه غواړم د الله تعالی نه واګې ته توبه وباسم په ورځ کې اکثر من 70 مره اویا کرتی الله ته استغفار ویم او دا هغې ته توبه وباسم. رواه البخاري. سره دې چې رسول الله سلام پیغمبران ګناه نه کوي، هغې معصوم دي، د هغې نه ګناه نه صادریږي، خو بیا هم د هغې ته د الله شان او د هغې شوکت او د هغې عظمت ورته معلوم دي، نو ځکه الله تعالی ته هغه ډېره توبه وباسي. بل حدیث چې امام مسلم روایت کړی په هغې کې بیا رسول الله سلام وایي چې یا ایها الناس توبوا الی الله، یا خلکو تاسو توبه وباسئ الله تعالی ته، واستغفروه او بخنه ترې وغواړئ، فانی اتوب الیه 100 مره. رواه المسلم. زه الله تعالی ته استغفار ورته وایم او توبه ورته وباسم په ورځ کې 100 کرتی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې ویل چې هغه ګناه نه کوي، خو د الله عظمت او لوی ورته معلومه ده. نو که هغه وایي چې زه هر څومره عبادت وکړم د الله تعالی د شان او د هغې د شوکت سره چې ښی قدرت سره ښی ما به د هغې حق نه پوره کړی، نو ځکه الله توبه وباسي او موږ ته دا امر کوي چې موږ همیشه استغفار وي او توبه وباسو. نو الله تعالی دې ما ته او تاسو ته دغه توبه نصوحه څنګه چې علما وایي چې هغه موږ وباسو، پردي حقونه ونه خورو، پردي حقونه بیرته ورکو، د پردي حقوقو مراعات وکړو او د الله حقوق په نظر کې ونیسو. الله تعالی دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعین.